پوهاوی درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د پوهاوی د پودکاسټونو په لړ کې نن راته ډاکټر فرید الله وایزي پر یوه روغتیایي موضوع سینه بغل یا نمونیا خبرې لري. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په پیل کې که د سینه بغل د پیژندنې په اړه راته ووایاست. نمونیا د کوچنیوالي د دورې همدارنګه د غټانو یو د عامو ناروغیو څخه ده چې د ژمي په موسم کې ډېره زیاته منځته راځي، چې موږ د هغو دپاره داسې یو تعریف کړو چې نمونیا د سږیو یوه التهابي ناروغي ده چې معمولا د بکټریاوو، وایرسونو او فنګسونو په واسطه باندې منځته راځي. په دې ناروغۍ کې چې دی معمولا د سږو هوایي کیسې یا الویولای چې د هغه د مایعاتو څخه ډکېږي، نو په دغو طریقه باندې بدن ته د اکسیجن جذب کمیږي چې هغه بیا د شدید حالاتو سبب کیږي چې دا په غټانو کې، په وړو کې، په دواړو هغه کې منځته راځي. خو په وړو کې چون ژمی دی د هغه تغییرات دي، د هوا تغییرات دي، نو هغه کیسونه یې زیات وي، یعنی زیات واړه ماشومان کله چې هوا تغییر او تبدیل منځته راځي، یخ او ګرمه کېږي، په دې مریضۍ باندې اخته کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب د سینه بغل لاملونه څه دي یا په کومو شرایطو کې دا ناروغي خپریږي؟ نمونیا د بیلو میکروبونو له امله منځته راځي چې مهم علتونه یې موږ کولی شو د بکټریاګانو یاد کړو چې یو د هغو عواملو نه چې د سینه بغل سبب کې هغه بکټریاوې دي چې سټریپټوکوکس نمونیا یې موږ بولو چې د هغو په هغه باندې نمونیا ډېرې منځته رسي د سببه. همدارنګه وایرسونه هم سبب د نمونیا کېږي، لکه کوویډ-19 وایرس ول، انفلوانزا ده سبب د نمونیا د منځته راتلو سبب کوي. فنګسونه هم سبب د دوی کېږي چې فنګسي نمونیا منځته راوړي یا فنګسي سینه بغل منځته راوړي. همدارنګه نور علتونه هم لري چې دغه نه موږ د هوا ککړتیا ښیي، کله چې هوا ډېره ککړه شي دا سبب د نمونیا کېږي. د سګرېټو څکول په غټانو کې کېدای شي د نمونیا سبب شي. بعضې اوږدمهاله ناروغۍ هم سبب د نمونیا کېږي چې هغه موږ کېدای شي شکره ورته ووایو، کېدای شي COPD، بعضې مریضۍ په غټانو کې منځته راځي، هغه هم نمونیا منځته راوړي. د هوا یخوالی، یخ او ګرم کېدل دا هم سینه بغلونه منځته راوړي. نو د مهمو اسبابو د جملې نه همدغه بکټریایي نمونیا ده، وایرسي نمونیا ده او فنګسي نمونیا ده. خیر اوسې ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب د سینه بغل د نښو نښانو په اړه که راته ووایاست، مطلب څنګه پوه شو چې پلانکی کس په دې ناروغۍ اخته دی؟ د نمونیا یا سینه بغل نښې نښانې د ناروغۍ د شدت عوامل له مخې فرق سره لري چې موږ به په عام شکل یوه اشاره ورته وکړو. هغه ناروغان چې په سینه بغل باندې اخته وي یا په نمونیا اخته وي، مریضان به معمولا ټوخی لري، ټوخی به کله وچ وي او کله به بلغم ورسره موجود وي، کله کله حتی بلغم کې وینه هم ورسره پیدا کېږي. هغه مریضان چې سینه بغل لري هغه به تبه لري، هغه به ډېره خوله کوي، د خولې به زیاتې وي، تنفسي ستونزې به ورته پیدا کېږي، یعنې نفس تنګي به ورته پیدا کېږي. په وړو ماشومانو کې نفس چټکېږي، یعنې تیز تیز تنفس اخلي. غټو مریضانو کې یا غټانو کې نفس تنګي پیدا کېږي. په سینه کې دردونه پیدا کېږي، معمولا په هغه وخت کې کله چې ناروغ ټوخیږي یا ژور تنفس کوي، په دې وخت کې په سینه کې دردونه پیدا کېږي. موږ چست سینډراوینګ ورته یا د سینې لاندنۍ برخه کله چې نفس اخیستل کېږي هغه دننه ډېره ننوځي، نو دا ورته پیدا کېږي. عمومي ضعیفي ورته پیدا کېږي، دې ناروغانو ته ستړیا پیدا کېږي، اشتها د لاسه ورکوي، یعنې اشتها یې نه وي. دې ناروغانو ته سردرد، د زړه بدوالی یا اسهالات، کله کله اسهالات هم ورته پیدا کېږي. نو دغه د په عام شکل باندې د سینه بغل یا نمونیا نښې نښانې وي. نورې نښې نښانې هم لري خو دغه چون ډېرې عامې دي په ناروغانو کې، نو دغه نښې نښانې ناروغانو ته پیدا کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس یې که د درملنې په اړه راته ووایئ، درملنه باید څنګه کېږي؟ د نمونیا درملنه د هغې په لامل پورې اړه لري، د هغو په عوامل پورې اړه لري چې نمونیا د څه په سبب منځته راغلې ده، چې هغه نظر د ډاکټر صاحب په متخصص ډاکټر صاحب په هدایت باندې به دوا ورکول کېږي. که چیرې نمونیا بکټریایي نمونیا یا د بکټریاوو په واسطه باندې منځته راغلي، معمولا مریضانو ته به انټي بیوټیک ورکول کېږي چې هغه به هغه مربوط ډاکټر ورته انتخابي ورته توصیه کوي. که چیرې نمونیا وایرسي نمونیا وي، نو هغه هم نظر د ډاکټر صاحب په هغه باندې مربوط درمل چې کوم لازم دی هغه به ورته توصیه کېږي. که فنګسي وي، د فنګس په واسطه باندې نمونیا منځته راغلي وي، فنګسي
تداوی به ورته سره کیږي. بعض نور حمایوي تدابیر هم د ناروغان ته باید ونیول شي چې دغه جملې نه یو د تبې کنټرول دی چې معمولا د تبې ضد درمل باید ورکړل شي. د مایعاتو زیات اخیستل دي چې مایعات باید زیات واخیستل. که چیرې ضرورت د اکسیجن وي یعنی تنفس ډیر خراب وي نو ناروغان ته اکسیجن منظم ورکول کیږي. همدارنګه بعض روغتیايي تمرینونه دي او حتی فیزیوتراپی ده چې دا هم ورته کولای شو. د یخ سگ کوشش کو چې د یخ په مقابل کې ناروغ وساتل شي. حتی غذایی مواد ته پام وشي مریض ډیر یخ او تور نشي. نو دغه هغه حمایوي تدابیر و چې باید ناروغانو ته ونیول شي. کور د ودان ډاکټر صاحب خیر اوسئ. په پای کې د سپارښتنې په ډول که راته ووایاست چې څه وکړو چې په نمونیا یا سینه بغل اخته نشو؟ د نمونیا د مخنیوي لپاره بعضې لازم تدابیر دي چې باید په نظر کې ونیول شي ځکه چې نمونیا یو د خطرناکترینو ناروغیو د جملې څخه ده خصوصا په ماشومانو کې او بیا د ژمي په موسم کې چې همدا اوس یو وخت دی چې که چیرې په وخت باندې تشخیص او تداوی نشي د خراب یا بدو پایلو سبب کیږي چې حتی کیدای شي د مړینې سبب هم شي. نو د دې لپاره چې د نمونیا مخنیوی مو کړی بعضې احتیاطي تدابیر مو باید ونیول شي ورته چې یو دغه جملې نه واکسینونه دي چې موږ باید خپل غټانو ته ماشومانو ته معمولا ټولو ته د کرونا واکسین همدارنګه نوموکوکل واکسین چې خاص د نمونیا لپاره جوړ شوی دا ورته ورکړل شي. د لاسونو منظم مینځل دي ترڅو د وایرسونو او بکتریاوو د انتقال څخه مخنیوی وشي. د سګرټ کولو څخه مخنیوی د کسان چې سګرټ کوي باید د سګرټ کولو څخه ډډه وکړي ترڅو د سږي د ضعیفوالي سبب نشي. همدارنګه د نمونیا خطر ورسره کمیږي. متوازن غذایی رژیم دی د میوو سبزیجات او ویټامین سي لرونکو خواړو یا غذایی موادو څخه باید په زیاته پیمانه باندې استفاده وشي ترڅو موږ هغه معافیت لوړ وي. همدارنګه بعضې مزمن ناروغۍ دي چې هغه باید په کنټرول کې وساتل شي چې موږ ورڅخه د شکرې یا د زړه د ناروغیو یادونه کولای شو چې هغه باید دائما په کنټرول کې وساتل شي ترڅو د نمونیا سبب نشي. د ژمي په موسم کې د زیاتې ګڼې ګوڼې د خلکو د ګڼې ګوڼې څخه ډډه باید وشي خصوصا د همدغه سینه بغل په موسم کې چې د سینه بغل د موسم په نامه یادیږي او موږ تاسو ورته منی او ژمی د پسرلي اوله میاشت دا هم ویلی شو چې باید ډېره ګڼه ګوڼه په یو ځای کې جوړه نشي. که چیرې یو څوک مریض وي په سینه بغل باندې اخته وي باید ګڼې ګوڼې ته ور نشي داسې ځای چې هلته ګڼه ګوڼه وي لکه مکتبونو ته کورسونو ته. حتی که چیرې یو څوک سینه بغل وي شدید انتان ولري حتی جومات ته د تللو څخه هم باید ډډه وکړي ځکه چې هلته کیدای شي ډېر کسان په د مریضۍ باندې اخته شي. نو د خلکو د ګڼې ګوڼې څخه باید ډډه وشي چې موږ معمولا نتیجه د ټولو څخه دا اخلو چې نمونیا یوه جدي ناروغي ده که یې سمه درملنه ونه شي شدید پیچلتیاوې یا شدید حالتونه منځته راځي چې دغه د جملو نه یو د سږو ناکامي ده چې سږي نشي کولی په هغه شکل باندې چې تنفس اخیستل کیږي کاربن دای اکساید خارجیږي هغه ټولو اعضاو ته ورسوي. همدارنګه په وینه کې د انفیکشن پیدا کېدل یا سپټسیمیا مو ورته ویلی شو که چیرې داسې وي چې هغه تداوي نشي کېدای شي په وینه کې مشکل جوړ کړي او د وینې د میکروبي کېدو سبب شي حتی کېدای شي د مرګ سبب هم شي چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه. د دې ناروغۍ مخنیوی معمولا د واکسین په واسطه د پاکوالي په واسطه او د سالم ژوند له لارې ممکن دی. که څوک د نمونیا نښې ولري باید زر تر زره نږدې ډاکټر ته یا کوم روغتیايي کلینیک ته هغو ته مراجعه وشي ترڅو پر وخت باندې تشخیص وشي. کله چې په وخت باندې تشخیص وشي نو د هغې درملنه به هم ډېره اسانه او مؤثره وي. که چیرې داسې وي چې نمونیا یا سینه بغل مریض ځنډېږي وخت باندې تېرېږي نو بیا به درملنه هغسې شونې نه وي لکه څرنګه چې په خپل وخت باندې شونې وي. نو باید ماشومانو ته لویانو ته ماشومانو ته خصوصا د ژمي موسم کې جدي توجه وشي پام وشي د خوراکونو سره د یخ او یخنۍ او د دو سره ترڅو په دغه مریضۍ باندې اخته نشي.